ملا برادر په پرمختګ کې نوی ریکارډ جوړ کړ. دا چې څنګه جزئیات سره ویډیو کې وګورئ او چینل هم سبسکرایب کړئ. سلام درنو لیدونکو، ستړي مه شئ. دا ملا برادر تازه اقدام. ملا برادر د نوي کابل ښار د جوړېدو چارې پرانیستې. د طالبان ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغني برادر پرون د نوي کابل ښار عملي چارې پرانیستې. د کابل نوي ښار د وطني ښار شمال لور ته موقعیت لري چې د سبز ولسوالۍ ټولې سیمې د شکردرې، قرهباغ، استالف او کلکان ولسوالۍ، یو شمېر سیمې او د فرمان ولایت د باګرام ولسوالۍ د باریک اب سیمه په بر کې نیسي. یاد ښار په 740 کیلومتره مربع ځمکه کې چې 370,000 جریبه سره برابره ده جوړیږي او د کابل له اوسني ښار څخه کابو 1.5 چنده لوی دی. د طالبانو چارواکي وایي د نوي کابل ښار پروژې ماسټر پلان په 2-5 کلنو مرحلو کې پلی کېږي او په لومړۍ مرحله کې به یې د 1.5 میلیون کسانو لپاره 250,000 کورونه جوړ شي چې سوداګریزې، کرنیزې او تفریحي ساحې به هم پکې شاملې وي. ملا برادر اخوند په یادو مراسمو کې ویلي چې دغه پروژې له پیل سره به ګڼو هیوادوالو ته د کار او پانګولو ته د پانګونې زمینې د برابرېدو ترڅنګ په اوسني ښار کې ګڼه ګوڼه تر ډېره بریده کمه شي. د طالبانو د کور او ښار جوړولو وزارت سرپرست شیخ حمدالله نعماني بیا ویلي چې دغه ملي پروژې د اړوندو سیمو ټول اړوند اسناد په پوره غور او دقت سره څېړل شوي دي او د غصب او فساد مخنیوی شوی دی. د هغه په وینا د نوي کابل پروژه به په 4 فازونو کې ډیزاین شوې ده چې د لومړي فاز چارې به په 5 پارسالونو کې په پام کې نیول شوي او پرون یې د دوهم پارسال د جوړېدو چارې پرانیسته وشوه. تاسو څه نظر لرئ؟ په دې اړه مو سره خپل نظریات کمنټ شریک کړئ. د لا تازه دقیقو خبرونو مطالبه لپاره در سره زموږ چینل سبسکرایب کړئ. لملتیا ومنئ. تر بیا ښه وخت، ښې چارې.